ولې تاشکند افغانستان د راتلونکي اقتصادي شریک په توګه ویني. افغانستان په وروستیو کلونو کې د سیاسي بدلونونو ترڅنګ د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي سیالۍ پر یو مهم محور بدل شوی دی. په داسې حال کې چې ډېری هیوادونه لا هم افغانستان ته په احتیاط سره ګوري، ازبکستان بله لاره غوره کړې ده، داسې لاره چې پر سوداګرۍ، پانګونې او سیمه ییز اتصال ولاړه ده. د ورود څېړنیزې او خپرندویي ادارې په دې شننه کې هڅه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا تګلاره د اقتصادي، جیوپولیټیکي او راتلونکو اړیکو له نظره وڅېړي. په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنېدو او په هیواد کې د بشپړ امنیت له ټینګښت وروسته د ډیرو هیوادونو لیدلوری د افغانستان په اړه بدل شوی دی. اوس افغانستان یوازې د سیمه ییزو قدرتونو د سیالۍ ډګر نه، بلکې د نړۍ د هیوادونو لپاره د اقتصادي همکارۍ یو شریک بلل کیږي. له همدې ډلې څخه کابل ته د ازبکستان د 120 کسیزې پلاوي سفر چې مشري د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجايف کوله، د همدې نوې تګلارې دوام ګڼل کېدای شي. دا سفر یوازې تشریفاتي یا ډیپلوماټیک ملاقات نه دی، بلکې په افغانستان کې د اقتصادي حضور د پراخولو لپاره د تاشکند د اوږدمهاله ستراتیژي یو برخه ده. د دې پلاوي ترکیب چې د دولتي چارواکو ترڅنګ د خصوصي سکتور ګڼ استازي هم پکې شامل و، څرګندوي چې د دې سفر اصلي تمرکز د سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي همکارۍ پراختیا ده. ازبکستان په تیرو کلونو کې د سیمې د واقعیتونو په درک کولو سره هڅه کړې چې له افغانستان سره خپل اړیکې پر اقتصادي بنسټونو تنظیم کړي. د ځینو هیوادونو پر خلاف چې له افغانستان سره تعامل یې له سیاسي بدلونونو سره تړلی، تاشکند سوداګري، پانګونه، انرژي، ترانسپورټ او ترانزیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د هیواد سراسري امنیت او د اسلامي امارت اقتصاد محوره تګلارې سبب شوي چې د دواړو هیوادونو همکارۍ له خبرو څخه د عملي پروژو تر پړاو پورې ورسیږي. د دغه همکارۍ له مهمو برخو څخه یوه د ترانسافان اوسپنې پټلۍ پروژه ده. هغه پروژه چې کولی شي مرکزي اسیا د سویلي اسیا له بازارونو سره ونښلوي. د دې ډول طرحو عملي کېدل نه یوازې په سیمه ییزه سوداګرۍ کې د افغانستان رول پیاوړی کوي، بلکې د کارموندنې، پانګونې او د ترانزیتي عوایدو د زیاتوالي لپاره هم نوي فرصتونه رامنځته کوي. د زیربنای پروژو ترڅنګ ازبکستان هڅه کړې چې خپلې همکارۍ د تولید، صنعت، کرنې، تخنیکي زده کړو او پانګونو برخو ته هم پراخې کړي. دا تګلاره ښیي چې تاشکند له افغانستان سره اقتصادي اړیکې یوازې د توکو تر سوداګرۍ محدودې نه ګڼي، بلکې غواړي د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو ترمنځ اوږدمهاله اړیکې رامنځته کړي. په وروستي پلاوي کې د سوداګرو او پانګوالو پراخ حضور د همدې لیدلوري څرګندونه کوي. له بلې خوا تاشکند باور لري چې دوامدار امنیت یوازې د پوځي اقداماتو له لارې نشي تامینېدای، بلکې اقتصادي پراختیا، د کاري فرصتونو رامنځته کول او د سیمه ییزه همکارۍ پراخول هم د بې ثباتۍ په کمولو کې مهم رول لري. له همدې امله ازبکستان لا هم په افغانستان کې خپلې اقتصادي پروژې تعقیبوي او اقتصاد د سیمه ییز ثبات د پیاوړتیا لپاره یو وسیله بولي. اوسني پرمختګونه ښیي چې ازبکستان له افغانستان سره د تعامل یو نوې بیلګه وړاندې کړې ده. دغه هیواد افغانستان یوازې د امنیتي ګواښونو سرچینه نه ګڼي، بلکې هغه د مرکزي اسیا د راتلونکي اقتصادي پرمختګ یو برخه بولي. د سوداګریزو سفرونو زیاتوالی، د اقتصادي تبادلو وده، د ترانزیتي پروژو پراختیا او د اقتصادي پلاو دوامدار حضور
ټول د همدې بدلون نښې دي. د عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې شننه ښیي چې د افغانستان په اړه د ازبکستان تګلاره تر ډیره پر اقتصادي واقعګرایي ولاړه ده. اوسنی حکومت هڅه کوي چې افغانستان له یوه امنیتي ننګونې څخه پر اقتصادي او ترانزیټي فرصت بدل کړي که د همکارۍ له داخلي ثبات، د زیربناو له پراختیا او د دواړو لورو له دوامدارې همکارۍ سره مل شي، نو د دواړو هیوادونو او ټولې سیمې په ګټه تمامېدای شي. له دې تحلیل سره د ملتیا لپاره مننه. د نورو تحلیلونو د تعقیب لپاره له عروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې سره مل شئ.